السلام علیکم پښتنو دا ویډیو پورا واورئ نور احساس ستا چې کوم لاولنې چیلنج ما قبول کړی د یو چیلنج د پاسه بل چیلنج نه کیږي بیګا چې دا کم جرګي والو دیو زما دا اړای خبره کړله او دا غي خبره نشي کولای نشي رازادولې 1000 روپۍ به نشي ورکولای نور احساس واور د خلکو ته خبره کوم دیو چوي افغان به کې کار نه ساتي دغه افغان تا چې 300 تولی وي هغه 600 تولی وي او د امریکای د ویزې سره چې څنګه ژوندۍ غواړي زما ورور دی زما دین په دنیا ورور دی هغه افغان دی زه پاکستاني هم خو زمونږ ورورولي ده اما شران متل کوي که د کټ سر لځي او که د بل سر لځي کونه منځ لرازي نور احساس لاول خو که ته پښتانه وې دا شرطونه به تانه لګول کذالک وې دا ما بغیر وینا ستاره پاره کول نور احساس په دې گاډي کې زه د خپل کار مزدوران او درنګ ټیمان برمیلان وړم دا ما د پاکستانی قیمت باندې په 15 لک روپۍ حساب شوی اسی حساب کتاب دی چې جنۍ کوم خبره د اول چیلنج کړي ما من الله ما قبول کړي ته یو چیلنج د پاسه بل نه کیږي خدا بل چیلنج د ما قبول کړي دی پورا 300 په 300 زمونږ طرف نشپاک سوا خدای یو خبره ته د مسلمانۍ کومه او د انسانیت چې په غون پاکستان کې داسې ډیماند شوی یا داسې واده شوی ما ته به توخه یا د خان د زوی یا د ملک د زوی یا داسې بل چا کړلی په ما باندې بیا لارې کی مشران بهم لار کی ستا پلار بهم په ما لار کی ستا خاندان بهم په ما باندې لار کی اوس په زما مشران راځي په ټیک ټاکو کې زستا خبرې نه کوم مال د پلار نمبر را کې زما سره بیتو کې زما مشران برازي زما خان ملک برازي دغلته په سواد کې د سید خان په اجره کې په دیره کې په فیصله کېږي ستا تر پلارو به کې کینی خبره وکاو دا غب خبرې نه دي زما د په خانه کعبه قسمی چې زه تا نه پریدم تا 300 یاد کړل زری پشپک تول سونا او پشپکو بنگلو پشپک گاډوم نه پریدم چې ته 12 گاډي غواړي 12 بنگلې او 12 1000 نه 1200 توله سونه بیا دم زنه پریدم خو په دې کې مشران کینی په دې کې نستا ته بچلیږي نه زما دې په خانه کعبه قسمی چې جنۍ زتا په یو چیلنج باندې نه پریدم ته چې ما د خور او مور په کنزلو د پلار په بیزتۍ د کور په بیزتۍ د دیر په بیزتۍ د سر په خاطر قسم چیلنج ته ما پرې نه خو دینو په دې خبرو زتا نه پریدم شهزاد افغان لاله زما ورور دی او هغه زما غون چیلنج ما ته وای زه تیار یم مال جواب راکتا مال شل ورځې ټیم راکړه جرګي والا دی زماره طرف نه 2 ورځې ټیم نه مال جواب راکا